او دویمه تحفه چې الله تعالی دې امت ته ورکړې دغه د لیلة القدر تحفه ده چې قرآن کریم په خپله وایي چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر. که چیرې یو سړی 1000 میاشتې پر عبادت باندې ولاړي 1000 میاشتې عبادت دا 4 کاله راځي او په عدد کې در 4 کاله یو څو میاشتې زیاتې راځي. که سړی 4 کاله پر عبادت باندې ولاړي او د عبادت بغیر بل عمل نه وکړي، لیکن دلته د دې امت یو بنده ته الله تعالی یو د لیلة القدر شپې عبادت ور نصیب کړي، دا د هغې څخه ډېر افضل دی. دا عبادت چې د الله تعالی په دربار کې څومره قدر لري، هغه 4 کاله عبادت مسلسل دومره قدر د الله په دربار کې نه لري. او دا تحفه الله تعالی په دې عشره کې دې امت ته ورکړې ده. لیکن الله تعالی د دې امت سره څومره اسانۍ کړې دي. که چیرې الله تعالی په یو ځل په ټوله زندگی کې لیلة القدر ورکشیږدي، نو بیا انسان په دې مکلف دی د زندګۍ ټولې شپې به د لیلة القدر په تلاش کې وي. لیکن الله تعالی دومره اسانی کوي د ټول کال د ټولې زندګۍ سره محدوده کله په یو کال کې درته کشیش و چې په کال کې یو ځل در باندې راځي. لیکن که اوس الله تعالی دغسې په کال کې ګمنامه کشیږدي، بیا خو انسان په دې مکلف دی چې 360 شپې به د لیلة القدر په تلاش کې وي. لیکن انسان ته خبره ډیره درنه الله تعالی د کال څومره محدوده که په میاشته کې ورته کشیږي، تعین یې ورته وکړي چې په دغه میاشته کې، لیکن میاشته کې 10 ورځې دي، د هغې تلاش کول او 10 شپې د لیلة القدر په تلاش کې عبادت کول دا هم دې امت ته ګرانه مسله وله. نو ځکه الله تعالی د 10 سره محدودې کې په 10 ورځو کې کشیږي چې دغه اخرنۍ د روژې 10 ورځې دي. لیکن الله تعالی د دې امت په نفسیاتو باندې ډېر آګاه چې دې امت کې کمزورۍ دي، هغې د 10 ورځې مې عبادت نشي کولی. نو الله تعالی د 10 سره پنځه کې چې بس په دې 10 کې بیا په تاک شپو کې دي، یا 20 ده او یا 23 ده یا 25 ده یا 29 ده یا 29 ده. لیکن د دې امت د کمزورۍ علم الله تعالی ته و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا په خپلو حدیثو مبارکو کې دومره اساني وکړه چې دې شپو کې چې کم بنده ته الله تعالی د ماخستن لمونځ په جماعت ور نصیب کړي، نو د هغې د اولنۍ شپه ټوله الله تعالی په عبادت کې ورلیکي. او چې کم امتي ته الله تعالی د سهار لمونځ هم په جماعت ور نصیب کړي، د فاته نیمۍ شپه یې هم په عبادت کې ولیکل سوله. نو د دې 2 لمونځو د جماعت په خاطر ټوله شپه یې په عبادت کې ولیکل سوله. او که چیرې دا شپه الله تعالی د لیلة القدر ور باندې برابره کړي، د دې 2 لمونځو د جماعت په وجه باندې الله تعالی د 4 کاله عبادت قسمت د په عملنامه کې ولیکي او دی د هغې برخمن سو او دی د هغې پیدا کوونکی بلل کېږي. څومره اساني الله تعالی د دې امت د انسانانو سره کوي. بعضې کله د انسانانو دماغ کې یو سوال ورسي، هغه سوال دا ورسي چې زموږ علاقه کې خو دا نه ده معلومه چې لیلة القدر 21 کم دی 23 کم دی، او دا بیا خاص کر زموږ د دې علاقې مصیبت دی. زه به د 21 په شپه باندې عبادت کوم، نیت به مې د لیلة القدر هغه به د 22 شپه وي. زه به د 25 په نیت باندې کوم، لیکن هغه به د 26 شپه وي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو صدا معلومیږي چې کم بنده د لیلة القدر په نیت باندې د لیلة القدر په شپه عبادت وکړي، که څه هغه شپه د لیلة القدر نه وي، الله تعالی یې دته په لیلة القدر کې وشماري. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک دی، یو سړی دی هغه د روژې متعلق شکمن چې یاره سبا ورځ د روژې ده که نه ده، دی پسې خپل تحقیق روان کوي. د ده تحقیق کې دته دا ور معلومه سوه چې دا ورځ د روژې ده، لیکن په حقیقت کې د روژې ورځ نه وه. نو ده په دې ورځ باندې روژه ونیوله، الله تعالی دغه ورځ د ده دپاره د روژې ورځ ګرځي، الله تعالی د دې ورځې په ذریعه دته د روژې د ورځې ثواب ورکوي. دغه رقم د لیلة القدر متعلق د ده د عقیده سو چې دا شپه زما د لیلة القدر شپه ده، او د لیلة القدر په نیت باندې د دې شپې عبادت وکړي. د ده تحقیق دا و چې دا لیلة القدر دی، لیکن په حقیقت کې هغه د 21 شپه نه وه. الله تعالی په خپل فضل و کرم سره دته د دغه شپې ثواب که بالفرض د 21 نه وي، الله تعالی د 21 په حصه کې ورکړي، او دا د ده دپاره 21 جوړېږي او دا د ده دپاره لیلة القدر